یو موقع باندې حضور پاک مبارک د حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه تپوس دته نو دا عبدالله ابن ابی لار کې نو پیغمبر علیه السلام سره اړو پیسو شو نو چې حضور پاک سعد ابن عباده لاړ نو هغه ته ګیلا وکړه وی ګوره عبدالله ابن ابی خو ما سره په لاره ډېر اړو پیسو کړل دغه وخت کې لا د ایمان هم نو ښکاره کړی او تسوی وی دا الله رسول خیر دی روګردانی وکا مخ واپس موړه خیر دی وی ستا د راتلو نه مخکې د مدینې خلکو فیصله کړې وه چې د خپل باچا کوي او د بادشاه پټکي ورپسې رہی خو چې ته رالې نو د دغه بادشاهي لاړه په خاورو کې وغورځېده او بادشاهي یې په اوبو کې لو شوه په دې وجه دې تا سره بغض او حسد لري ګوره پته ولګېده چې پیغمبر پسې منظم کوي بیا وروسته منافق په خولې کلمه مو وی جهاد منځونه هر څه کوي خو دړنی پیغمبر نه دی منلی ولې نه دی منلی چې دا دونه عزت دله خدای ولې ورکړ ولې نه دی منلی چې د مدینې خلک ټول د ده ولې تابع شو ولې نه دی منلی که دې نه وی رالیږلي خو بادشاهي زما وه ما نه بادشاهي لاړه د دې وجې نه یې پړه کې پیغمبر نه خوښ نو الله په قرآن شریف کې رده د ذلت خبرې کړي دي او منافق مړ دی مردار دی نو بعض انسان په زړه کې دین سره بغض لري په زړه کې مسلمانۍ سره بغض لري مونځ به هم کوي روجې به هم نیسي او غم خادی له به هم راځي او جنازې له به هم راځي خو ګن به یې دړه نه روځي کله کله د خولې نه به یې هغه ګن روځي چې د خبره راشي کله موقع ورته میلو شي نو دین پسې به شغولي چې موقع میلو شي نو پیغمبر پسې به یو شغولي چې موقع میلو شي نو اسلام کې به نقطې راوباسي چې موقع میلو شي نو دین کې به نقصانات راوباسي چې موقع میلو شي د دین د احکامو او د شریعت خلاف به د خولې نه ګن روځي پوه شه چې دا منافق دی پوه شه چې دا په خولې ویلی نشي چې د مسلمان نیمه اخو د خلکو نه یریږي پوه شه چې دا منافق دی منافق نو رسول الله نو قرآن شریف کې الله رسول الله مبارک د څه فرمایي کہ فإن الذکر تنفع المؤمنین ستا نصیحت با فیده رسی خو گوری مسلمان تا مسلمان با تے فیده اخلی الحمدللہ اسمو دیرو خلقو تا بیانو کو تقریر وطو کو او دا علم فضیلتو کو دا خدای فضل دیرو خلقو بچی علم تاو استل دا نصیحت شو کر دے فیده واغشتا ډیرو خلکو مونږ وایو په بچو حفظو کې ډیر مسلمانان دي چې بچي حافظان جوړ کړل دا نصیحت شو کنه ډیر خلک دی بیان ووري مونږ نه کوي ډیرو خلکو منځونه شروع کړل الحمدلله دا نصیحت شو کنه ډیر خدي چې هغه پرده نه کوي بیان ووري دا علما یا زما یا د بلچا نو پرده شروع کی دا نصیحت شو کنه ډیر خلک ګیره نیوي بیان ووري ګیره پرې دی روجي ونیسي نفلی روجي ونیسي د شوال شپږ روجي ونیسي دا شوري روجه ونیسي دا علماء بیان ووري د عرفه روجه ونیسي او دا سر خلق مسلمانانی چې جماعتونو له پیسې ورکی مدرسو له پیسې ورکی یتیمانانو له پیسې ورکی کندو له ورکی مسکینانو له ورکی گاونډي له ورکی میراث نه ورکی د مولا تقریر وره وره دا مولا میراث به ورکم زکات نه ورکی چې بیان ووري ورګه دا زکات به ورکم دا علماء بیان ووري او علماء سره مینا کوي مدرسو سره یره واقعي سره پورې خو نه کولا اوس بکوم دیتا نصیحت قبلول وی دا مسلمان دی چې د مولا صاحب خبره پیو لګي که 100% پیو نه لګي کنه او 15% هم قبول کی 10% هم قبول کی 1% هم قبول کی نو فإن الذکر تنفع المؤمنین دې دې پړه کې خوشاله شي چې الحمدلله زه مسلمان یم دا مسلمانی ده 100% کو نه لګي پکار دي چې 100% ولګي مونږ دا نه وایو خو که 100% ونه لګي او فیصد ولګي 2% ولګي پړه کې د خدای یره پیدا شي پړه کې د جنت مینه پیدا شي او پړه کې د دوزخ یره پیدا شي او د قبر یره پیدا شي دا شکر دې پدې خوشاله شي چې بیا تاسو مؤمنان یې الله وی فإن الذکر تنفع المؤمنین او که اس نصیحت اثر درته نه کو جمعه تقریر دی اورید پدې وګو پدې بل وته اس فایده درته نه رسیدا جنازه کې د مولا تقریر وره د ویره دا کله او جنازه تیار ده کنه جی بسې کا کنه تنگ او د علماء په بیان اوریدو دم پړه تیاری او پړه تنگ او عالم بیان کوي نو بل مرګ سره غب شپ لګي مړه دا سوې پوي شچستا پړه کې ایمان نشتا دا ستا په ځل کې د دین مینا نشتا د کم سیز مینا چې د سړی پړه کې نو هغه ته هغه توجه ساتي ګوره د فصل مینې دی او سړی پړه کې نو سار وختي چې زول راشي نو د فصل لدی کې نه دی وګورم چې فصل مینې خراب شوی
دی د شپې او بخور لذي کې نه دي، دی د غرمې ګوډ لذي کې نه دي، د سپیدار کړلی دی او زول لاغې دی پښمني دي چې ګوره بس نه ما سپیدار یې نه اړولې ولې هغې سره مینه ده، هغې سره محبت دی، هغې سره د زړه شوق او د زړه مینه ده. او که شال پټې دی او زوزان پکې ولاړ دي او ګلې او آپتو شو نو څوک نه دي چې زوزان یې اړولې دي او خراب کړي دي او که نه دي خراب کړي، هغې سره مینه نشته. خره چې دا زوزان یې راله مات کړي نو ښه به یې کړي وي. نو چې کوم څیز سره د چا مینه وي نو هغې سره شوقي شوق، هغې ته توجه وي. نو چې الله سره او د الله رسول سره د مینه ده نو دین سره به د توجه وي، جنت ته به د توجه وي چې خدایه جنت به کله راځي، او د الله ملاقات ته به د توجه وي چې یا خدایه زه به تا سره کله ملاقات کوم، او دې ته به د توجه وي چې خدایه تا سره دنیا کې ملاقات نشم کولی نو دا منځ خو تا سره ملاقات دی که نه. دا خو معراج دی د مسلمان دپاره، دا خو رازداري ده د مسلمان دپاره. خدای د ماسپښین وخت به کله راځي چې بیا الله ته ودرېږم یو ملاقات ورسره وکړم، الله دا مازدیګر به کله راځي چې بیا خپل رب ته ودرېږم یو ملاقات ورسره وکړم، دا ماښام به کله راځي چې خپل رب ته ودرېږم یو ملاقات ورسره وکړم، او دا شپه به کله تېرېږي چې سار وختي پاسم او خپل رب ته ودرېږم او یو ملاقات ورسره وکړم. دې ته ایمان وایي. د دین د مسلو نه چې چا فایده واغېشته دا مؤمن دی، او چې د دین د مسلو نه چا فایده وانه غشته پوه شه چې زه سوچه مسلمان نه یم، زه جوټه یم، زه سوچه مسلمان نه یم. زما رونو دنیا روانه ده ګورئ، قسم په خدای نن خلق په بل طرف روان دی. د سوشل میډیا دور دی، د موبایل او د نت دور دی، خلق په بل طرف باندې روان دی. او داسې خلق راوتی دي د انجیوز په شکل کې، داسې دفترې جوړې کړي دي او داسې خلق راوتی دي چې هغوی غټ غټ خلق، خلاور خلق، جباور خلق، لیډران خلق په پیسو علي په بیالي ښه پیسه والا ورکوي، ګاډې م ورکوي، بنګله م ورکوي، دولت م ورکوي، فیسلیټیز م ورکوي، او څه خپل زهر ورته په ذهن کې ور واچوي چې دی خو د قوم مشر دی، که دا یو مې واغېشت ټول قوم زما دی، بیا دی خو د دې پارټۍ مشر دی، که دا یو مې په بیه واغېشته ټوله پارټي زما ده. دی خو لږ خلاور د ژبې شته، که دا خلاور مې په ژبه په بیه واغېشته نو دی به لګیا او دا بیانونه به ځای په ځای کوي، دا ټول به زما شي. دی خو په دې میډیا لږ لګیا دی او تیز دی، فالوورز یې ډېر دي او په میډیا یې ملګري ډېر دي، نو که دا یو مې په قبضه کې واغېشت دی به زما دا بېدیني خوری. نو یو خو پیسې واغېشتې نو کمبختو مونږ ته پکې څه میلو شو، او بیا د الله په مقابله کې به زه موټر خوښوم، د الله په مقابله کې به زه پیسه خوښوم، او د الله په مقابله کې به زه بنګله خوښوم. قسم په خدای چې دا د ټول دنیا دولت یو طرف ته کا او د رسول الله مبارک یو ویښته بل طرف ته کا، دا ټول ارسه یو خوا کا، او د حضور پاک ناموس او عزت بل طرف ته کا، دا ټول ارسه یو طرف ته کا، او د الله ذات سره خپله مینه او تعلق بل طرف ته کا. خلق په کم طرف روان دی؟ کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. الله ګیله کوي، کلا خبردار، بل تحبون العاجله، د دنیا دا لږ شی چې دا په منډه د له مخې له روان دی دا مو خوښ دی، ښځه خوښه ده، بچي خوښ دی، دولت خوښ دی، بنګله خوښه ده، موټر خوښ دی، نو خوښ دی، ګناه پکې نشته، خو تذرون الاخره، آخرت هم پرېښوده، آخرت هم پرې دوړه کړه. او که دنیا مو وي د ښځې نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي، د مونږ ټولو شته بچي، خو مونږ د خدای نه غواړو، مال هم غواړو، دولت هم غواړو، بنګله او موټر هر سړی غواړي. خو رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله، چې خدای د نه یېر نه کړي. هغه د دنیا ښځه او بچي او دولت او بنګله او کارخانه او موټر چې خدای د نه یېر نه کړي، د خدای لوی نعمت دی. او که دا څیزونه د نه خدای یېر کړي نو کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. بیا د قارون دولت دی که هارون د موسی علیه السلام قریبي رشته دار، بلکې یو روایت کې د تره زوی راځي، د تره زوی دی قارون، او د مال ورسره ښه ډېر دی، دولت وسره دومره دی چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې د دولت چې څونه خزانې وي او د خزانو څونه جرندې وي نو د جرندو کنجانې به یو ډلې ګرځولې. ته خپل سوچ کوه چې یو خزانه کې څونه مالي او خزانې ته یوه جرنده لګېدلې، نو چې کنجانې دومره دي چې ډلې وړي ډله قرآن وایي نو جرندې به څونه، او چې جرندې دونه ډېرې وي نو خزانې به څونه.
او خزانه کې به مال سونه هر قسمه مال الله ورکړي نو ظالما چې خدای مال درکو موسی علیه السلام درته و چې زکات ورکا دا غي چې کم زکاتونه ورکا او موسی علیه السلام درته و چې صدقه ورکا نو ورکا د خدای په مال کې صدقه کړه او کنه ورکه او شومتوب کې نو الله به دنه تپوس کوي نو پیغمبر پورې ملنډې ولې کې پیغمبر پورې ټوکې ولې کې او خنداګانې ولې کې ولی خنداګانې بیا کې جمعات کې طالب له وظیفه ده نو مورکا د چې وسته نه کیږي خو چې دی وظیفه ورکړه نو خندا پورې بیا ولې کې دا مولیان طالبان وظیفه غواړي هاي 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 خدایا مولیان طالبان وظیفه غواړي مولیان طالبان نه غواړي دا وظیفه کې غواړي په جمعات کې درې دا ستارور دی دا ستاره ترز وې دی دا ستاره ماما زوی دی دا ستاره ترور زوی دی دا ستاره کاکا زوی دی علم حاصلای نو چې ته په خپل بچی باندې په پرایویټ سکول کې د میاشتې 10,000 لګې نو 1,000 په دو لګاوه چې وظیفه نه غواړي کنه ته شرمېږي نه ته شرمېږي نه دا خو زما شرم نه دی د دې مولا دا خو ستا شرم دی چې درې زامن دي او یو زوی ډاکټر جوړه پاغه لکونه لګي او د بل زوی انجینیر جوړه پاغه لکونه لګي او بل د جمعات کې د رکړې د پی په خوري دا د مولا شرم نه د چا شرم دی دا دغه مالدار تربور شرم دی دا دغه مالدار پلار شرم دی چې په زوی د دنیا تعلیم کې نو خې پیسې په لګي او چې کم د دین ته وقف کړی دی نو د پودر په سره دی لګلې دی نو بعض خلک به پیغور ور کوي دا مولیان وظیفه مولا وظیفه نه غواړي شکر الحمدلله مولیان وظیفه نه غواړي دا له مولیان خپل کورونه دي حافظان وظیفه نه غواړي شکر دا خپل کورونه دي ابي ارس چې دی خدای پاکه خصاتی وظیفه سو غواړي د دین طالب نو ظالمه مور کا چې بیا پر ټوکې کوي او دا خو سوال نه کوي دا خو خلق غواړي قسم دی په جمعاتونو کې دا څه خلق دي چې موږ پسې په خپل سوال جواب کوي موږ طالبان نه ولېږي دا نیکان خلق دی دا صالحان خلق دی هغه موږ له رولېږي طالبان چې زموږ ډوډۍ کې طالب سو شي زموږ په غنمو کې طالب سو شي زموږ په جمعات جوارو کې طالب سو شي زموږ په پيو کې طالب سو شي ما نه خپل بچي عالم نه جوړيږي پرې د چې په طالب ولګوم پرې د چې دین سبق وي او دا قران زده کوي چې په دو لګوم پرې چې د مدرسه کې ولا ورکم او چندا ولا ورکم دا نیکان خلق دي چې څوک ورکې نو هغه پیغورونه نه کوي بیا چې څوک ورکې هغه پیغورونه نه کوي او د دین دشمن به پیغور شروع کوي مولیان طالبان وظیفه غواړي او وظیفه نه غواړي ښا او کته به دونه خپه کېږي نو ستا تربورم دا علم کوي ستا ماما زوی رشتہ دارانم کوي ورکوله پیسې چې به وظیفه نه غواړي ورکوله پیسې یہ نہ غواړي کنه میډیکل کالج ته لګي خرچې پکې انجینرینګ کالج ته لګي خرچې پکې دوبه ته لګي په 15 شپږ د لکوله ویزا لې ولی دنیا د لګټي او چې دین د لګټي نو هغه 15 روپے په نه ورکې دا زموږ افسوس دا دی چې زموږ په ځل کې د دین قدر نشته ورونو خپکهږي ما چې بدل ته وړه دوره کوله وړه دوره نو شپږ سوا او شپږ نیم سوا طالبان به موږ سره په دوره کې شریک او قسم په خدای جمعات کې ناشته ما د بیٹکونو والا به موږ پسې سوال جواب کو خپکه دل با وي موږ له طالبان ولې نه راځي یقین په خدای او خلق به خپکه دل په طالبان ولې نه راځي خپکه دل با موږ به ویرو بیٹ ما ته والد سے مې خدای پاکو بخیغوي جمعات ته لګا خو بیٹک ته ملېګا ځکه بیٹک کې د خلکو ملمانه راځي نو دی به باندې او سره دا غي ما به بیٹک ته نه لګل او یقین په خدای او خلکو برتا دا نور علي دلته کې خدای پاک دی بخیرا زمونږ د بدبرخیرو د کندي دا چې وفات شوی دی یقین په خدای او کرانه ګیلا وکړه او خفغان او کوي مال ولې طالبان نه را لګي د ډوړې د جیب ورکوم یقین په خدای او کدا سه خلکو چې غیبه وي چې مونږه غنم په خمبه کې واچو او طالبان له ډوړې ورکو نو زمونږ غنم نه خلاصيږي او چې طالبان ني نو غنم زمونږ زر خلاصيږي الله پکې برکت اچي خلکو په خپل غواړي مسلمانان او په خپل سوال جوابونه کوي الا مونږ له دو طالبان الا مونږ له درې الا مونږ له سلور طالبان راولېږي دا خلک ځان له د خیرات مقګوري چې دا څه خو زه ډوډۍ چاله نشم ورکولې نیمه ډوډۍ باندې خلک شرمېږي او دا چې طالب او غواړي نو نیمه مولا ورکما زما په دې ډوډۍ کې د طالب څه شو په دې ډوډۍ طالب زما سبق او عالم ته جوړ شو او د دې نافذ جوړ شو مال به په خدای اجر راکړي لیکن بعضی ګنده خلک د دین دشمنان وي فضل کې به ګن پروتي او پدړ کې به د علماء سره او د مدرسو سره او د دین سره او د پټکی سره او د شریعت سره بغض پروتي نو کله د خلی نبی ګن راو بس
د خولې نه ګندونه بیا راوباسي. نو قارون مال څونه ډېر دی، دولت څونه ډېر دی، لیکن موسی علیه السلام سره بغض دی. پس بغض دی، اوهو مال ما سره ډېر دی، عزت د هغه دی. وایي نو هلکه عزت خو د خدای په لاس کې دی. مال ما سره ډېر دی، دولت ما سره ډېر دی، او خلک د هغه تابع دي. ورور هغه له خدای پیغمبري ورکړې ده، د هغه په ذریعه خو خدای فرعون هلاک کړ، د فرعون لښکر یې خدای هلاک یې کړې. خو خدای ته نږدې دی، خدای نبوت ورکړی دی. نو د ده مقصد سو چې راسه دا مولا وشرموه، دا موسی علیه السلام وشرموه. نو یو ښځې له پیسې ورکړې. وایي چې کله موسی علیه السلام تقریر کوي که نه، او بني اسرائیل ورته راجمعي، نو ته به پاسې، نو ته به په موسی علیه السلام د بدعملۍ الزام ولګي. بچې دی بدنام شو، یو ځل دی بدنام شو، بیا به د څوک خبره نه مني، د ده نه به د خلکو له تور شي. نو تقریر یې کوو، نو په تقریر کې موسی علیه السلام لګیا دی، د دین او د نصیحت شریعت خبرې کوي. نو ښځه پاڅېده، هغه به ښځې هم شاته ناستې وې، خبرې به یې اورېدې. نو چې پاڅېده نو موسی علیه السلام ته یې ګوته اوچته کړه، زه یو خبره کوم، وایه څه وې؟ وایي خلکو ته نصیحت کې او ما سره دې بدکاري کړې ده. الله اکبر. په پیغمبر چې د الزام ولګې خو غرق شو پیغمبر. دا خو د جامه بدنامه کړه، دا خو یو پیغمبر نه ټول پیغمبرانو جامه دې ګنده کړه د خدای ظالمه. دا دې څوک کړه؟ اوس هم ګورې دا سلسله شته دی. بعضې خلک اوس هم په مولیانو باندې د الزامونه جوړوي، الزام پې ولګوي دې دپاره چې دا مولیان موږ بدنام کړو. هلکه پښتانه وایي ځنګل کې ګیدړان هم شته، داسې ده که نه ده؟ او دا پښتانه وایي د لاس ګوتې م یو شان نه، نو غلطی خو به زموږ نه کېږي، بلکل به کېږي، مانه به هم کېږي، تانه به هم کېږي، دا خو معاشره ده کېږي به. نو که بالفرض یو ملا نه یو غلطي وشوه، د یو قاري نه غلطي وشوه، نو خاورې پې د پاسه واړوه، تا نه لږې کېږي څه؟ ته یو کم سل غلطي کې، یو کم سل روزانه په اخباراتو کې راځي ماشومانو وړو جنکو سره خلک زناکارۍ کوي، ریپونه. اسم نشته، ګناه ده. الکان خلق تختی زناکاری وسره وکي او بیا حلال کې وی غورځي. ښځې تختی او زناکاری وکي او حلال کې وی غورځي. په یونیورسټو کې کېږي، په کالجونو کې کېږي، په هاسټلو کې کېږي، په هوټلو کې کېږي، په لاهور کې کېږي، په کراچۍ کې، ټوله دنیا کوي. ګناه کوي، ښه خبره نه ده چې وکي. نو که یو ملا غلطي وکړه، ظلم یې وکړه، زیاتې یې وکړه، دله زیاته سزا پکار ده. چې دی ولې داسې کوي؟ یو قاري وکړه، دله زیاته سزا پکار ده. چې ته ولې داسې کوي؟ زه د هغې حمایت نه کوم، خو لیکن موږ له نه دي پکار چې موږ هغه داسې استعمال کړو چې ټول مونیان پې بدنام. موږ له نه دي پکار چې هغه داسې خوره کړو چې زموږ مقصد دی چې په دې ټول مولیان بدنام کړو. کالج کې څوک غلطي وکړي ټول کالج پې بدنامۍ سه، یونیورسټۍ کې څوک وکړي ټوله یونیورسټۍ پې بدنامۍ سه، یو زمیندار رواني وکړي ټول زمیندار پې بدنامۍ سه، یو شیخ یو رواني وکړي ټول شیخان پې بدنامۍ. نو یو مولا غلطي وکړي، زه یم چې سړی کم مولا ده وکړي چې سنګسار یې کا، کم قاري ده وکړي چې زه یم چې مضبوطه سزا والا ورکا. ولې دې داسې کار کوي؟ جرم دونه خطرناک دی ولې کوي؟ لیکن مسلمان له نه دي پکار چې هغه د نورو مولیانو د بدنامۍ ذریعه وګرځوي. ټول خو یو شان نه دي، او د ټولو قاریانو د بدنامۍ ذریعه او د ټولو مدرسو د بدنامۍ ذریعه وګرځوي. دا څوک دی؟ دا هغه منافق دی چې دا لوبې کوي. دته موقع میله وشوه، دی منافق ته موقع میله وشوه خوار شي. دغه خو ټیک ده چې غلطي وکړه، مخ خوروه، کاڼې پې د پاسه کېده، په غلو خاورې ور واړوه، کاڼې پې د پاسه کېده، مه بدناموه. دغه یو غلطي وکړه، ورشه که نرې نو سزا ولا ورکه. چې نشي ورکولی حکومت ته ورکي، نشي ورکولی بس غم خادي ورسره پرېږده، تعلق ورسره پرېږده. لیکن د نورو مولیانو د بدنامو ذریعه ولې ګرځي؟ دقه چل دا د قارون صفت دی. قارون ته موسی علیه السلام سره ورانه ده. نو جنۍ دې ورته ولمسوله، نو چې هغه پاڅېدو په موسی علیه السلام یې داغ ولګاو. نو موسی علیه السلام خو جلالي مزاج لره، او په پیغمبر چې داغ ولګېد خو برباد شو، په مولا چې دې داغ ولګاو خو برباد شو. لیکن زمارونو یاد وساتئ، ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. ته به سکیم جوړی، سازش به جوړی، خو د دې په مقابله کې چې الله دله بیا کم خفیه سزا درکړي، قسم په خدای که هغې ته ټینګ شي. بس موسی علیه السلام هغه جنۍ ته وی ودرېږه، ما بدعملي کړې ده، په هغه ذات دې ستا قسم چې کوم ذات پیدا کړي او کوم ذات د اسمانونو ځمکې پیدا کړي دي، رښتیا ووایه. وی رښتیا ویم، جنۍ پر پیدا شوه.
را پرپې پې راغی وی وایه رښتیا وی قارون پیسې راکړې چې دا کار قارون خو مجلس کې ناست و هغه وی ما خو ګټله بس وی علیک یا الله دی ونیسه اوس و چې ونیسه نو ځمکه وشلېده او قارون پکې وردن نشو او ورو ورو ښکته کېږي نو کونډو پورې نو نامه پورې ښکته کا نو مری پورې وی ښکته کا نو نور یې ورغیب کا نو خزانې لاړې پاتې شوې که نه شوې او چیغې لګیا دی اے موسی رحم وکړه اے موسی رحم وکړه اے موسی رحم وکړه نه کوم رحم د یو پیغمبر جامه چې د بدنامه کړه خو د ټولو بدنامه شوه یو ملا چې د بدنام که خلک بیا ټولو پسې خبرې کوي یو تبلیغ والا چې د بدنام کو خلک بیا ټول تبلیغیان یادوي یو شیخ چې د بدنام کو خلک ټول شیخان بیا یادوي خلکو کې خو سوچ نشته بیا راکاږه ځان ته راښکه ځمکې راښکه یاره الله ساجیبه ذات دی موسی رحم دې پې ونه کو الله رحم زه خو د بدنام کړم که دا خدای پاک الله تا زما مدد نه وی کړی تا زما مدد نه وی کړی خو د خدا بدنام کړی ما د خدا بدنام کړم رب العالمین بیا زما خبرې چا کم دی اورېدې ښه خلکو ته یو څه وی کوې بل څه د ټولو پیغمبرانو جامه برباد وی تا ته چې چغې والې توبه 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 ای موسی دا ډېر ظالم و که دغې وخت کې ما ته چغه والې او ما به معاف کړی ما ته چغه والې او ما به معاف کړی خو سپېره ما ته چغه ونه واله او تا ته چغې والې رسول الله مبارک فرمایي اوس هم په ځمکه کې په یو خپه تاویږي او لاندې رو رو روان دی خزانې پاتې شو مال پاتې دولت پاتې بل پې مزې کوي دې ته څوک نه ګوري کلا بل تحبون العاجله د دنیا دې خوښه ده د دنیا لیډري دې خوښه ده د دنیا بادشاهي دې خوښه ده د دنیا وزارت دې خوښ دی او آخرت یې وګوره د دنیا وزارت پسې منډې وه بادشاهي پسې منډې وه آخرت مې روا آخرت یاد وساته په کوم طرف روانې ته به ټول عمر جم دی واه واه ټول عمر به ته جم دی دا مال به تا سره ټول عمري دا مال به تا سره قبر تم ځي په دې سرو زرو په بالغ به سملې نه د خورې بالغ دا مال به تا سره سي قسم په خدای چې هغه تولی هم دنه پاتې ده قسم په خدای چې د فومو هغه کم کټ کې پروت دی فوم درته پراته دي دام د سره نشي تلی قسم په خدای ایسې خو لویه خبره چې پکې هم در سره نشي تلی پکې خو لویه خبره ده چې ببوز هم در سره نشي تلی قسم په خدای انګیټۍ خو ډېره لویه خبره ده چې راکوټې لاټین هم در سره نشي تلی تا سره دا مال به ځي دا سره دا خو بینک کې پاتې شي دا خو به وروستو پاتې شي دا سره زر او سپین زر دا خو به زرګر لځي او بل چاله به ترې کالې جوړوي او هغه نه پس به بل لځي او بل چاله به کالې جوړوي دا خشته وجود به خاورو له لاړ شي او دا به ټوکړي ټوکړي شي او زرې زرې به شي او دا خېټه چې دا ګندونه پکې چې چینجي به پکې کېږي چینجي او دا جبه چې دا ته په دین پسې او ملیانو پسې خبرې کې قسم په خدای چینجي به خوري او دا سترګې چې ته پې ګناه ته ګورې لومبی به دا پټې شي ختم اخرت ځان ته یاد کې زما روڼه ګورې دا نه چې اخرت نشته مال ته به ګورې او ته به ترې روانې کلا اذا بلغت التراقي وای 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 چې کله سا دې مری ته راورسي دې مری ته سا راورسي رسي که به نه رارسي وایه جواب راله دا کې رارسي نه مونږ خو د مرګ مری راوړي مرګ خو نشته زه خو لګیم او حرامه ګټم او ځان له بنګلې جوړوم زه خو لګیم او جبه مې تیره ده او دین پسې خبرې کوم پردې پسې هم خبرې کوم دا پرده پکې چا راوستې ده دا مولا پکې لاسته وای دا شریعت پکې لاسته وای دا مولا پسې پوهېږي دا ګیره پکې چا راوستې ده دا پټکي خو مړه د زړو خلکو قانونو دا پکې چا راوستې دي دا کمیس پرتوک پکې چا راوستې دي نن خو د پتلون د معنه ده واه 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 کلا اذا بلغت التراقیه چې مری ته دې د ساره وکړي وقیل من راق چغې به جوړې شي دغلته زوی به هم چغې کي ښځه به هم چغې کي لور به هم چغې کي وی څوک دم والا راولې بابا لاړ هغه زمانه کې خو دم والا دي اوس څه وایي ای خدای مو بخه ورشه ډاکټر له لاړ شي پلار رانه لاړه بیبي مې لاړ هله به ډاکټر له لاړ شي او چې زوی وي نو پلار او مور یې څه وایي یا د خدای خاطر وکړې امبولانس ته ټیلیفون وکړې یا د خدای خاطر وکړې چې تا موټر نشته چې راولې هله زوی رانه ځي
اله زوی مې پرېوته، اله شابه سترګې پټې شوې، اله دم والا راوله، اله د ژبې ګوله نشته چې ورته کېدو. یو ټک لاس پې بیا کار نه کوي، ټلیفون ما نه خو لاس کار نه کوي، اله شابه څه چلو کې، اله موټر راوله چې دې ډاکټر له اوس غلو. وقیل مراق وظن انه الفراق، د ده یقین راشي چې زه لاړم. هغه بنګلې ته ګوري او سونه پړه به ارمان وړي، لاړم. او بنګلې ته نیغ نیغ ګوري، دا خو ما ځان له پرون جوړه کړله، دا یې سیم پاتې شو، او دا نرمه بسترم پاتې شوه، او دا بچي او نوسیم پاتې شو، او دا ښځه هم پاتې شوه، او کارخانه هم پاتې شوه، او جایداد او ځمکه هم پاتې شوه، او دولت هم پاتې شو. واه واه، زه چې لیډر وم او خلک به راته راغونډېدل او زندهباد او مردباد به هغه ټول پاتې شو. او هغه د لیډر هغه غلام به م وایي یاره اوس خو زما لیډر نه پکارېږي که نه. وظن انه الفراق، لاړم. بیا څه وایي؟ بیا پلار وایي ای ښځې، بیا خاوند ښځې ته څه وایي؟ ای ښځې ما بخه او ما بخلې. او ښځه خاوند ته څه وایي؟ ای سړیه د دې بچو خیال ساته ګورې ښه، ما بخلې او ما بخه. او پلار بچو ته څه وایي؟ ای بچې نه نه لاړم، د دې مور خیال هم ساتې ښه. آها څه عجیبه وخت دی. او پلار بچو ته څه وایي؟ ای بچو د نه لاړم ګورې مور خیال هم ساتې. او مور څه وایي؟ ای بچو د نه لاړم ګورې. او د پلار نیکه ښه دی، د پلار خیال هم وساتې ښه، ګوره چې زما د څلوېښتې اوبه وچې شي پلار نه هم بله ښځه وکړې. او بچې څه وایي؟ بچې څه وایي؟ بابا لاړم دنه، ای بابا لاړم. او ښځه خاوند ته وایي سړیه دنه لاړم، او سړی ښځې ته څه وایي؟ در نه لاړم، ما بخه او ما بخلې. چې دغه وخت به سړي څه تېرېږي؟ ساه به تې څنګه وځي؟ والتفت الساق بالساق، پنډی پنډی سره یو ځای شي، په سپینه چڼه والا ګوتې وتړي. او بیا چې سخته باندې سوځي دا پنډی او بلپورې مږي، یا خدای دا ساه به څنګه وځي پروردګاره؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدعمله سړی دی، اوس به درته پته ولګي بدعمله څوک دی. بدعمله دا دی چې مونځ یې نه دی کړی. بدعمله څوک دی؟ زکات یې نه دی ورکړی. بدعمله څوک دی؟ حج فرض او پیسې راسره یې نه دی کړی. بدعمله څوک دی؟ لور خور حق دیوالی دی، د ګاونډي حق دیوالی دی، حرام دی ټول عمر خوړلی دی، 2 نمبر مال دی په 1 نمبر خرڅ کړی دی، پایو کې دی خو باچولی دی، او په اوبه دی په پایو خرڅ کړی دی، او څښاک دی په ښه باندې خرڅ کړی دی. دا بدعمله دی، دا لوپر دی، او ټول عمر دی جواري کړی ده، او ټول عمر دی مولیانو پسې کنځل کړی دی، او مدرسو پسې دی کنځل کړی دی، او ټول عمر دی پردي غیبتونه کړی دي، او ټول عمر دی په موبایل ګندونه کتلی دي، او په غوږونو یې سندرې اورېدلې دي. دا بدعمله ده، دې ته بدعمله. رسول الله مبارک فرمایي زه نه وایم، وایي دا ساه به ترې نه روځي ساه، نو فرشتې به په دې ساه کې ولې سیخونه ور واچوي او په زور به یې ترې راکاږي، او دا ساه به دې په دې رګونو کې تښتي، او په دې سپېمو کې په دې ساه کې به زنځیرونه واچوي، کونډې په زور به راکاږي، او په داسې تکلیف پتې دا ساه راوباسي. دا ساه وجود لري خو موږ ته نه ښکاري، چې د دې ساه سره به یې د رګونو نه د غوښې ټوکړې هم راوځي. او داسې مثال یې ورکوي زموږ علما، لکه وي د یو اونه چې د انسان په وجود کې ګیره کې، او دا هغه اونه د غنو ډکی، او دا څانګې په دې ټولو رګونو کې خوري وي، او دا اونه ترې راکاږي. او بل مثال یې ورکوي، وی لکه سسپار چې په اور کې سور کې سور، او په لمدو مالوچو کې راکاږي، نو لمبه خو ځکه نه کې لمده دي، خو لوخړې به وباسي، داسې دا رګونه لوخړې کړي. ته وایې زب چې څه دی خوښه یې کوه اوسه، دنیا خو د ازمایش ځای دی، تا له خو خدای ژبه درکړې ده، لګیا اوسه، تا له خو خدای لاس درکړی دی، په موبایل لګیا اوسه، خورا وه د مولیانو خلاف. مولا باندې چې د خلک بې اعتماده کو، نو تبی دې وکړه تبی. دې مولا 8 کاله او 10 کاله دین زده کړی دی دپاره چې خلکو ته یې ورسوم، نو چې تا بدنام که د هغه 10 کالو خواري دې اوبو ته وغورځول، بیا څوک خبره نه مني که نه. نو خو تا ته دا نه و چې الوګان پخوه، خو تا ته د خدای و رسول خبرې کوي، بیا څوک نه مني. او چې مدرسې پسې دې خبره وکړه، نو مدرسه بدنامه شوه،
نو بیا د مدرسې خبره څوک نه مني، نو تاوان دې چاته ورسو؟ دین ته. مولا ته نشي رسولی بدن له چولې خرڅه، مولا ته نشي رسولی ابدان له دکانو کې تجارت به شروع کړي، ځه دغه ډوډۍ ته نشي بندولی، خو تاوان دې چاته ورسو؟ دین ته دې ورسو، قرآن ته دې ورسو. بیا خلک وایي دا مولیان داسې او حافظان داسې، بیا خبره څوک نه مني، نو هغې خو د دین او د اسلام خبرې کوي. د حیران په دې مه چې په دې خلکو څه چلو شو د پیسو دپاره. څوک تبلیغ پسې لګیا دي، تبلیغ انداز او تبلیغ انداز، څوک په تصوف پسې لګیا دي، تسبیح پسې، تسبیح داسې او تسبیح داسې وایي دا وایي سپیا کې په تار کې چولی دی او اړی یې، یعنې د تسبیح دانو ته سپیا کوئ، د تسبیح دانو ته سپیا کې وایي. او که څوک چېرته ذکر کوي غریبانان، دا ګاټي راوالي ګاټي، دا ګاټي او دا ذکر پې کوي، لا اله الا الله پې وایي او الا الله پې وایي. څوک د جمعې په شپه غریبانان او څوک د زیارت په شپه او درود شریف وایي په جومات کې میرګاټي کوي. مولیان وایي بل مولی بدي شي، وایي میرګاټي کوي. څوک وایي په جومات کې شینولي کوي. یہ د خدای ظالمه په کومو دانو چې د الله نوم اخلي میرګاټي ورته وی، په کومو دانو چې د الله نوم اخلي شینولي ورته وی، په کومو تسبیح دانو چې د الله ذکر کېږي سپیا کا ورته وی. دومره ته اوچت شوې، دومره تا کې نخرې پیدا شوې، دومره ته کبرجن شوې، ته دومره د خدای نه یریږې او ګیرې ته به جارو وایي، دا غټه جارو یې نیولې ده. ته د پیغمبر سنتو پورې دونه استهزا کې ظالمه. او پټکي ته به څه وایي؟ وایي غټه سپینه ښکاری په سر کړې ده. د پیغمبر پټکي ته دومره په سپک نظر ګورې د خدای ظالمه. یعنې زه حیران په دې زمارونو، زما په دې خبره خو پوهېږې که نه، د خلکو کې مستي راغلې ده که نه راغلې؟ دا د پیسو د لاس. او بیا بعضې به وایي دا مولیان پسې پیږي. مخکې که به دې وې اوس یې مه وایه، مخکې که به دې وې چې اوس یې ونه وې. اوس مولیانو پسې پیږي، اوس یې 52 کافرانو له په سپېمو کې زنځیر واچو او داسې وشړل چې ویې ځغلول. اوس هغه کافر راځي او مولا تخپو کې ناست او ما سره مذاکرات وکړه. مولا پسې پیږي، پته یې درته وښوله مولا د 314 د بدر د صحابو یاد یې درته در. د خدای طاقت چې چا سره وي هغې کې په خبرې مه کوه. 52 ملکونه کافران په سکندونو کې تښتېدل، د خپل وخت نه مخکې تښتېدل، وتښتېدل ټول. او هغه مولا ته نن په خپو کې پراته دي ما سره مذاکرات وکړه، هغه مولا ته نن په خپو کې پراته دي راشه ما سره 2-3 خبرې وکړه. مولا څه پسې پوهېږي؟ نن ستا ټوله دنیا د هغې خپو کې پرته ده. دا مو آیا دا مو آیا په دین څوک پوهېږي؟ مولا پوهېږي. او په دنیا هم شکر حضرت ابوبکر صدیق مولا نو څه، څنګه چې حکومت یې وچلو. حضرت عمر مولا نو څه، دا د پولیس نظام خو هغه جوړ کړی، دا د فوج نظام او د ډاک نظام خو هغه جوړ کړی. دا علما نو، حضرت عثمان نو، حضرت علی نو رضی الله عنه، هارون الرشید مولا نو. ځانه به خلک لګیای بس مولا دا بدي شي، دیني بدي شي، ګیره بدي شي، پټکې بدي شي، مدرسه بدي شي، قرآن بدي شي، د پیغمبر سنت بدي شي، حدیث بدي شي. زه دا مسلمان بلا سي جو پکې لا وی دا مدرسو خو انجینیر پیدا نه، مدرسو خو ډاکټر پیدا نه، مدرسو خو اوسه پورې ساینسدان پیدا نه کو. و د خدای نیک بخته دا څه کې مدرسه خو مونږ ساینس له نه جوړه کړه چې ساینسدانان جوړو. مدرسه خو مونږ میډیکل کالج نه لري چې ډاکټران جوړو. مدرسه خو انجینیرینګ کالج نه لري چې انجینران جوړو. مدرسه څه شی دی لکه حافظانو جوړو. او د الحمدلله دومره حافظان مدرسو پیدا کړل، قسم په خدای چې نن کور په کور نشي شمیرلی. مدرسه خو دې له جوړه چې عالمان پیدا کړي. پخوا به دلته عالمان د سواتو د باجوړ به او د دیر به شکر دی هغې خلکو کې مخکې نه دینو، هغې خلکو کې مخکې نه دینو، د افغانستان به مخکې نه پکې دینو. او زمونږ د خلکو کې د علم شوق نو. اوس راشه وګوره په هر کور کې خدای یو عالم پیدا کړی. الحمدلله ټوله وایي مدرسه خو دا کار کوي. ته د چا وایي چې مدرسه میډیکل هلکه مونږ چې مدرسې له چندې غواړو څه غواړو چې ډاکټران جوړو، انجینران جوړو، ساینسدانان جوړو، نه مونږ وایي مولیان جوړو. مدرسې نن د ښځو نه حافظانې جوړې کړې،
مدرسو نن ښځو ته برقې په سر کړه او حیا ور په سر کړه مدرسو خو دا کار انجینیر یې جوړ نه کړ اسې که ته میډیکل کالج ته لاړ شې هغه ته وایي چې ډاکټر صاحب تا خو انجینیر جوړ نه کړ اب وروره زما کار انجینیر نه دی زما کار ډاکټر جوړول دی انجینیر د انجینیرینګ کالج کار دی یونیورسټۍ کار انجینیر یونیورسټۍ ته لاړی او ته تا خو ساینسدان جوړ نه کړ او ساینسدان زما کار نه دی زه به انجینیر جوړوم ساینسدان بل کالج کې جوړي الحمدلله د خدای پاک فضل دی د مدرسو برکت دی چې نن ډېر ډاکټران حافظان دي الحمدلله د مدرسو برکت دی ډېر انجینران نن حافظان دي الحمدلله او د مدرسو برکت دی ډېر نیکان او صالحان ډاکټران دي چې بچي حافظان شو د حفظ مدرسو کې داخل کړي د مدرسو برکت دی چې ډېر انجینرانو خپل بچي حافظان کړل او په کور کې ډېر انجینرانو او ډاکټرانو د جنکو مدرسې کولې وکړي او نن د مدرسو برکت دی چې ستا د فوج غټ غټ جرنیلان الحمدلله حافظان دي د پولیس غټ غټ افسران حافظان دي او نن ستا د فوج او د پولیس او د سکول د غټ غټ افسرانو بچي د خدای په فضل په مدرسو کې داخل دي دین یوازې دا نه دی چې په موږ کې په دې افسرانو کې هم شکر دی شته ته تفریق مه پیدا کوه داسې ډاکټران دي قسم په خدای چې نن هغه دور لاړه پخوانې نن چې نیکان ډاکټران دي طالبانو نه فیس هم نه اخلي عالمانو له خیراتي دارو ورکوي نن داسې وکیلان هم شکر دی الحمدلله په دې ملک کې شته چې هغوی د مولا او طالب نه پیسې هم نه اخلي نن داسې خلک هم شته افسران چې وله ورشې تا ته چیم درکوي ولی مولا صاحب دی او طالب دی هغه شی ختم شو شکر دی که سرکاري افسران دي که فوج دی او که پولیس دی نن د هغوی په زړونو کې د مدرسې او د حافظ او د طالب قدر او عزت پروت دی تفریق ولې پیدا کړې ظالمه زمونږ وروڼه دي زمونږ بچي دي مونږ ورته قرآن ښایو مونږ ورته سنت ښایو حدیث ورته ښایو نو نن د فوج د افسرانو نن د سرکاري افسرانو بچي نن د پولیس بچي دا الحمدلله ټول د جمعې منځونه له دې عالمانو بیانونه اوري او په خپل هم ځي او ټول ځي الحمدلله ډېرو په کورونو کې د جنکو مدرسې جوړې کړي دي او جنکۍ حافظانې شوې او بچي حافظان شو مدرسو کې داخل کړي هغه پوی دی هغه هوښیاران دي دا د مدرسو برکت دی خو ډاکټر جوړ نه کړ یو سړی دی هغه دکان کوي ها پلار په نیکه د هغه دکان دی او تیل مالګه خرڅوي او ته وله ورې ورورې ته خو هم د تیل مالګي دکان کې او پلار دې هم کو نیکم تا خو ډاکټر اوسه پورې جوړ نه کړ وایي دې خوا شي چې په دا دړی دی د سر وم خوار شي زه دې ته ناست یم ډاکټران به جوړوم که مالګه دې په کار کې د باندې خرڅه کړم زما خپل کار دی کروج دې په کار یې در باندې خرڅه کړم که د شپې 12 بجې د ضرورت راغې سپیرکو ته نو دروازه وډه به چې دله درکړم زمیدار له ورشه هغه غریب پس پس کوي زمیدار کاکا تم زمیدار وي پلار او په نیکه نو تا خو یو انجینر هم جوړ نه کوي خوار شه د ما د انجینر اډوګان چې خوري دا د پلار پیدا کړی دی دا خو ما کړی دی دا چې مرچکي خوري او بنګلې خوري نو دا خو د ما برکت دی که نه ته دا ومه خوره چې ته ډاکټر تا نه جوړ شي ته ډاکټرۍ ته ناست یم که زه به د لوګان او غنم او جوار کړم او که نه یې لا ورلې هغه نه چې لګیا دی او خلکو لا جامتونه کوي او ویښته وله سموي نه کاکا ستا پلار خو هم نه یو په دې دکان کې به ناستو خلکو لا جامتونه کول او نیکه دې هم نه یو تا خو ډاکټر جوړ نه کړ خبره ته وایي دې ګوټ ته شه او چې سنت دې کم چې د نه ډاکټر جوړ کړ دې خوښ خوار چې دې ته لازم ډاکټران به جوړ ستا د پلار نه زما پلار ډاکټر جوړ کړی و پوه شي پې سنت کړی و ستا د نیکه زما نیکه سنت کړی او مضبوط انجینیر یې ته جوړ کړی او که خوا دې خو تا کې څه کمی وي غوښه دې نیمګړې پاتې را دې خوا شه چې خراب ته نه وباسم چې سم ډاکټر ده نه جوړ خوار چې د دې ته ناست یم چې زه به ډاکټران جوړم نه ما خو دغه کار دی چې درې ډولې کم او خشته دی کم او مزېدار دی کم او برید ته برابر کم ما خو دا کار او لور ته کېناسته چې تا پلار خو هم لور و نیکه دې هم لور و تا خو ډاکټر جوړ نه کړ او خوار شې چې در لور تېره نه کړم ستا پلار دې پې ګیوري چې د رمبې تیره نه کما ته ګوډو کزا چې د لسسکوره برابر نه کما چې د چاړه تیره نه کم ته قرباني وکړه چې د چاړو چاکو چاړه تیره نه کما ته لاله وکړه خواشه ده خو د دنیا نظام دی څوک به یو کار کوي څوک به بل سپک به نه ګورې که سپک دی وکتل نه یې ته نوم ظالم شه د آدم علیه السلام اولاد دی که سپک دی وکتل لوار ته ترکان ته دیاړي مار ته او ګلکار ته او زمیدار ته او تاجر ته او ملا ته تباہ و برباد شوی څوک دنیا د پاره لګیا دي کار کوي څوک د آخرت د پاره لګیا دي مونږ وایو پزوی ډاکټري وکړه بالکل یو ډاکټر کا چې ډاکټر جوړ نه شي زما علاج ونه کړي نو زه به څه کوم
ضرورت ته د ډاکټر وکړه جوړ کا بالکل انجینیر هم جوړ کا چې انجینیر جوړ نشي او مالا سړک جوړ نکي او مالا پل جوړ نکي دا په کومه ده ساینسدان جوړ کا چې مالا میزایل جوړ نکي او مالا اټم بم جوړ نکي خو انډیا مې نن خوري او فوجي افسر هم ته جوړ کا او پولیس افسر هم جوړ کا دا پولیس والا چې زما دلته په دې کوڅو کې حفاظتونه کې بس کو فوج والا چې زما د سرحدونو حفاظت هر چاته خپل ضرورت دی د ملک لپاره او دین تام ضرورت دی قرآن ته د پیغمبر سنت تام ضرورت دی نو تفریق ما پیدا کا دا مدرسې دي او دا دي به د مدرسو دشمنان دي بعضې خلک انختی دي پام کوئ دا کارونه کې نو کلا اذا بلغت التراقیه وقیل ابویل شمن راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق پنډی په پنډی سره میلو شي الى ربک یومئذ المساق زمونږ په داو خان چې خلک ساتي که نه یو ته مخکې روانې هغه ته قاید وایي یو ته رستو روانې هغه ته سایق وایي مساق لفظ راغی چوکه به وسره او د اصابه ډبی شه به وځه په زور به دنه وباسي په زور به سه وباسي رونو ګورې خیرت را روان پام کوئ ګورئ پام کوئ ګورئ شیخانو پسې خبرې مه کوئ پام کوئ چې څوک د دین یو ګوته خدمت چې څوک د دین کوي که نه او په جومات کې ستا بچو ته الف زبر او با زبر با ښایي د دم لاس ښکل کوئ شکر زما بچو ته سبق ښایي دا خو انسان دی کله به زه جنازې له لاړ نه شم نو ته مانه په هغې خفه کېږي بله به وکړم که نه خیر کنې دعا به راته وکړم که کله به ستا وادي او زه به واده له در نه شم مجبوري به مې درس به مې که نه نو ته مانه په هغې خفه کېږي نه زما رورې زما بچې دعا به راته وکړم دا خو انسان دی ستا دغسې یو ملګري به بل د جنازې له لاړ نه شي مه خفه کېږه خیر دی قبر له به لاړ نه شي مه خفه کېږه خیر دی مجبوري به وي که نه نو موږ زر په دې یو بل سره مال تپوس ته نه راغلی نو دې سپوس ته سره ځم نه خدای دپاره کوه د ده رور خو ماله جنازې له نو راغلی زه ولې ځم الله دپاره کوه دې خو زما مړي له نه دی راغلی زه ولې ځم نه الله دپاره کوه هر کار د خدای دپاره کوه چې رب العالمین دله پې اجر او برکت دله درکړي نو زما رونو دغه قبر را روان دی او دا آخرت را روان دی او هغې ته به ځان تیاری او بیا د قبر عذاب خدای دې مو ساتي وای آخرت پسې بیا سا وتو پسې بیا د قبر عذاب ای رونو چې نیک انسانی ثابت څنګه وځي یا ایتها المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه دا فرشتې به ورته لرې کښېني مخامخ د ستورو په شکل بی زر به نه راځي چې دی ونه یریږي دی بوی دا خو ستوري دي رو به رانږدې کېږي چې رانږدې کېږي دته به شکلونه ښکاري وی دا خو څوک خشته خلک دی نو را به شي نو چې راشي نو د روح ته به ښه په خوشحالۍ ووایي ای نفس مطمئنه ارجعي خپل رب ته واپس شه راضیه ته به هم خوشحاله الله به هم دنه خوشحاله نو وی داسې ته د اثار وباسي لکه د مشت چې یو ساس کې اوبه دي یا په خپه کې د غنه تلي او هغه غنه دنه څوک راوباسي پټې تکلیف هم نه او نورې فرشتې وي هغوی ته دا سا والي یو رب د سترګې ورسره نه پرېږدي نو د جنت نه وله خوشبویه کفن راوړي نو په هغې کې بند نو بر علیین ته وړي اندراج دپاره نو په دې لارو کوڅو کې چې کومې په دې اسمانونو کې فرشتې دي دعاګانې کوي اوی دا څوک دی دا د فلان کی سا ده د فلان کی زوی دی په ښه نوم یې یادوي او دا فرشتې وي یا الله په دې دا سا راولي ډېره خوشبویه ده او دعاګانې ورته کوي تا د خدای خوشحاله کړي چې تا نیکي وکړه نن په ما ستا د لاسه په ستاسو د لاسه نن په ما خوشبویي ولګېد دعاګانې کوي او چې بدعمله وي وای حضور پاک فرمایي که نه ابراهیم علیه السلام یو ځل ملک الموت ته ما ته ځان وښایه چې ته بدعمله له په کوم شکل لا دی او نیکعمله له په کوم شکل لا دی وی طاقت نشي لرلی وی نه وښایه نو نیکعمله له چې په کوم شکل لا ځي هغه شکل یې مو ته وښاو او چې بدعمله له راځي په کوم شکل چې هغې وښاو نو ابراهیم علیه السلام غوندې پیغمبر بېهوشه پرېوت نو چې په هوش کې راغی نو چا دې تپوس وکړه څه وایي وی چې نیکعمل انسان لدا د مرګ فرشته په کوم شکل راځي ښکلی شکل خشته وی که دله خدای جنت ورنکړي نو دغه خوشحالي هم ډېره ده او بدعمل انسان له چې راځي وی شنې سترګې او تور شکل او د پوزې او د خولې نه د اور غرغنډې خطې دی
وی بدعمله سړي له چې خدای دوزخ ورنکي او د مرګ دا فرشته په دې خطرناک شکل وویني دا سزا ملړی او چې سات تیو باسي که نه خطرناک طریقې سره نو نورې فرشتې وغوی ته والي نو سخا بدبویه ټوکړی راوړي په هغې کې بنده کړي نو سجین ته بره وړي بره نو په لاره چې څومره فرشتې دي نو په هغې بدبویي لګي نو هغې ورته خیرې کوي خدای دې تباه که ظالمه چې ګناه دې نه وې کړې نن د ستا له لاسه بدبویي په مونږ هم لګېدلې نه لګېدله نو چې اسمان ته خېجئ نو قرآن وی لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط د اسمان دروازې ورته نه کولاوي اوخ که د ستنې په سوري کې ننوت نو هله به ورته کولاویږي اوخ خو د ستنې په سوري کې نشي ننوت تو سجین ته لاړ شي سختې دروازې دي که نه وروڼو څه پته لګي کله مروې څه پته لګي چې ساره نه کله خېږي څه پته لګي چې په کوم وخت کې به مونږ مرو ای وروڼو مستي پرېږدی خدای ته وګوره ای وروڼو کبر پرېږدی لا تمشي في الارض مرحا ځان پسې خپې منع کاږې انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نه ځمکه شلولی شي نه اسمان ته راسره رسولی شي نو موږ به زر کبر شروع کړو ګاونډي غریب باندې به کبر کوو په همسایه به کبر کوو په زمیندار به کبر کوو په مزدور به کبر کوو ځان ته به لوی وایو هی ته څه لوی مړه خېټې ته وګوره څه پکې پراته دي سار 14 ماتې ته ناست وی لږ سوچ وکړه څه ده نه لاړل انسان ته ګوره کبر ته ګوره څه خبرې پکې نورې پاتې دي انشاءالله که موقع وه نو آینده جمعه به درته ووایم خو صرف دومره تاسو ته وایم زما وروڼه یې مقتدیان یې دوستان یې څومره چې زما خبرې اورئ زما بیانونه نو زما ټولو ته دا وصیت او نصیحت دی چې دین پسې سنتو پسې الله پسې رسول پسې د الله او د رسول دین پسې پام کوئ د خولې نه سونه باسئ خولې به هم ګونګې شي ګوره خولې به هم چاړې شي ګوره الله به مرونی سی په قبر کې او په دنیا کې قسم په خدای که بیا ته اخلاص شي خدای گواه دی که لیډر دی پکار شو خدای گواه دی که د کلي مشر دی پکار شو خدای گواه دی که پلار دی پکار شو که زوی دی پکار شو یو رب العالمین به دی پکاري فذکر حضور پاک ته پیغمبر الله وی نصیحت وکړه خو نصیحت چاله فایده ورکوي فان الذکر تنفع المؤمنین مسلمان ته فایده رسي منافق ته نه رسي